السلام علیکم ملګرو انډر 19 نولس کانو ایشیا کپ چې کوم دی پای کې سبا یو ډېر غټ میچ دی او ډېر ګرم میچ دی د کرکټ مینوال دغه میچ ته ډېر زیات په انتظار دي هغه د افغانستان او د پاکستان A ټیمونه که د انډر 19 ټیمونه او که د فرست ټیمونه انټرنیشنل ټیمونه میچونه هغه ته د کرکټ مینوال ډېر زیات خوشحاليږي هغه ولې چې دغه میچونه ډېر زیات ګرم کیږي سبا د نولس کانو ایشیا کپ چې کوم میچ دی د پاکستان او د افغانستان ډېر اهم میچ دی افغانستان او انډیا به خپل میچونه ګټي او په غټ رنټ باندې به ګټي افغانستان له دغه خپل میچ ګټل ډېر زیات لازمي خپل میچ وګټي په هغه باندې خبره کوو خو د هغې نه مخکې راځو نن په ګروپ بي کې چې کوم دی سریلانکا او د دوبۍ میچ شو دوبۍ والا اپسیټ وکړو سریلانکا ټیم ته یې ماتې ورکړله سریلانکا ټیم ډېر غټ ټیم دی د انډر 19 ټیم دوبۍ والا کمزوری ټیم دی او هغه چې دی سریلانکا ماتې کړه سریلانکا 200 سکور کړي وو دوبۍ ټیم دغه 200 سکور ډېر په مشکله باندې پوره کړل اته لوبغاړي سوځېدلي لس بعد مخکې هغې دغه سکور چیس کړه او ډېر زیات د سلیبریشن وکړو ډېر زیات خوشحالي وکړله سریلانکا ټیم ته یې ماتې وکړله په دویم میچ کې په همدغه ګروپ بي کې جاپان او بنګلادیش میچ جاپان 9 سکور وکړ بنګلادیش ډېر په غټ نت سره دغه میچ وګټو بنګلادیش په دغه خپل ګروپ کې ټاپ دی سل سکور چې کوم هغه په 11 سکور کې پوره کړل 9 وګټو باندې دغه میچ هم وګټو 215 بالونه ورته پاتې شو صرف یو لوبغاړی د دې سوځېدلی د افغانستان او د پاکستان میچ طرف ته راځو سبا چې کوم ډېر زیات ګرم میچ دی د افغانستان او د پاکستان بیک ټو بیک میچونه چې کوم شوي دي یعنې هیډ ټو هیډ میچونه چې کوم د افغانستان او د پاکستان انډر 19 ټیمونه شوي دي هغه تر اوسه پورې 15 میچونه شوي دي په دغه 15 میچونو کې 3 میچونه پاکستان ټیم ګټلی دي یو میچ افغانستان ټیم ګټلی دی او یو میچ ډرا شوی دی نو افغانستان ټیم له په کومه طریقه باندې میچ ګټل پکار دی افغانستان ټیم په ډېر غټ نت باندې میچ ګټي کم از کم چې مطلب افغانستان ټیم 300 مطلب 3.5 سکور وکړي او پاکستان ټول ټیم په 1.5 سکور باندې اوټ کړي او 40 سکور باندې اوټ کړي افغانستان مخکې وځي که پاکستان ټیم مطلب 300 وکړي په افغانستان ټیم بیا په 15 سکور وکړي راړي نو مطلب میچ باندې مخکې تلل ځکه چې هلته انډیا رنټ ښه دی د افغانستان رنټ صرف په دغه یو میچ باندې خراب شوی چې انډیا ته کوم میچ وګټو په ډېر بیکار رنټ باندې په افغانستان دغه میچ پرون افغانستان میچ هم ګټلی نیپال نه خو هلته افغانستان نیپال نه په ډېر ښه رنټ باندې میچ نه دی ګټلی انډیا د نیپال سره میچ پاتې دی انډیا خو الریډي نیپال نه میچ ګټي او خواري به کوي چېرې نیپال ټیم کمزوری دی انډیا ټیم مضبوط دی چېرې موږ په ښه رنټ باندې میچ وګټو خو پاکستان او افغانستان میچ دی سبا ستاسو په نظر باندې دغه میچ څوک وګټي پاکستان وګټي افغانستان وګټي کم مضبوط کاري ستاسو په نظر باندې کم ټیم به دغه میچ وګټي افغانستان وخت مطابق 10 بجې شروع کیږي پاکستان وخت مطابق دا میچ 10 بجې شروع کیږي خپل رائے موږ سره ضرور په کمنټ کې شریک کړئ افغانستان ته دغه ګټل دغه میچ ګټل ډېر زیات اهم دي پاکستان الریډي وتلی دی افغانستان خپل میچ ګټي په ښه رنټ به ګټي اول ته به انډیا نه به نیپال چې میچ وګټي نو افغانستان به بالکل کوالیفای وکړي ځکه چې انډیا به 2 بیلي خو چې انډیا میچ وبیلي نیپال ته میچ وګټي افغانستان میچ وګټي د پاکستان نو بیا به افغانستان او پاکستان دواړه وځي نو دغه د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات چې تاسو سره مې شریک کړل د ویډیو کتلو ډېره مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ پیج او یوټیوب چینل سره ضرور سره نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ د الله په امان